سلامونه او نیکی هیلې د بوډا او د لیوانو د پلونو ناول درنو اوریدونکو رازو د دې ناول اتمې برخه ته هیله ده چې دغه برخه هم تر پای را سره واورئ او خوښه کړئ. دای زما په درد خبرو ځکه یو بل وړاندیز راته وکړ. وی ویل چې بله ورځ به له خپلو دریو نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي. زه به هم ورسره لاړ شم. ملګري مې په خټه اندړ وو او د اندړو ډیری ځوانان به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دوی کې اوس هم ډیرو خلکو همدا کسب نه دی پریښی. زما هم دا خبره خوښه شوه. 2 شپې له هغه سره پاتې شوم. په دریم سپې د چاود زما سره 5 تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مو پلی مزل وکړ. بیا یو روسای واز موټر را باندې پیښ شو. باډۍ ته یې ور وختو او تر یاخیلو پورې یوازې دوړې مو په خوله ننوتې. په یاخیلو کې مې یو بل موټر کرایه کړ او ماخوستن ناوخته انګورو اډې ته ورسېدو. په سهار مو وزیرو بدرګه چانو ته روپۍ ورکړي او هغوی له پاکستانی پولیسو نه په پټه واڼه ته ورسولو. په واڼو کې مو شپه سهار کړه او په بله ورځ د شپې ناوخته د سند په جیکیم آباد کې له موټره ښکته شو. زما ملګري په سیمه کې بلد وو. 2 ورځې وروسته یې د یو باغ په سلګونه متره پخڅه په ټیکه ونیوله. موږ به د ورځې خټې کولې او د شپې به هم د باغ د منځ په یو جونګړه کې ویدېده. دې دیوال څه کم 2.5 میاشتې وخت وغوښته او بیا مې یوه بله پخڅه اجاره کړه. خو په دې موده کې مې شیرینو یوه ګړۍ هم له ذهنه نه وته. تل به را سره وه او د هغې بېلتون به خوړلم. اخر بې خوبي راته پیدا شوه. ملګري به مې په بې خوبۍ خوابدي وو. خو ما به تر ناوخته ستورو ته کتل. بیا به مې ټوله ورځ په وچولي درد او وروسته تبو پرېویستم. کله چې له اخ او ټوخ ولوېدم نو د ملګرو په ټینګار ډاکټر ته لاړم. ډاکټر را یاده کړه چې ستا د ناروغۍ لوی علت خواشیني ده. څه دوا یې راته ولیکله خو زه ورځ په ورځ زهیرېدم او اخر یوازې څرمن او هډوکي را پاتې شول. وروسته مې ناروغي ډیره شوه او په یو دولتي روغتون کې یې بستر کړم. یو میاشت تر درملنې لاندې وم او کله چې پر پښو ودرېدم نو ملګرو مې ټینګار کاوه چې کور ته لاړ شم ځکه وضع مې ښه نه وه. زه زړه نازړه وم. له یوې خوا مې د ناروغۍ له لاسه په وجود کې د کار کولو سیکه نه وه پاتې او له بل لوري مې د شیرینو له غمه پر خپل وطن پښې نه ورتلې. خو مجبوري وه. ملګرو مې یو بل دیوال هم په اجاره نیولی و او ما له دوی سره بیلونه نه شوای پورته کولی. له همدې امله مې کور ته د تلو نیت وکړ. دا هغه وخت و چې ترکې نوي کودتا کړې وه او پر وطن خلکیانو حکومت کاوه. یوه اونۍ نوره هم معطله شوم او بیا د میرانشاه پر لار تر پولې راواوښتم. خو خوست ته نږدې زموږ د سورلۍ موټر د پولیسو پر یو ګزمه پیښ شو او د تلاشي پر وخت یې زما له جیبه کالدارې وایستلې. زه یې د خوست ښار ته بوتلم او د پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور په بند کې ولوېدم. وهل ټکول مې وخوړل. سپکې سپورې مې تېرې کړې. بې خوبۍ یې را باندې وګاللې او تر 3 میاشتو وروسته چې کله ناروغۍ له پښو وغورځولم خوشې شوم. 2 شپې په یوه مسافرخانه کې پروت وم. په ځان مې دوا او درمل وکړل او چې په بدن کې مې د ولاړېدو سیکه پیدا شوه. د غزني پر لوري وخوځېدم. شپه مې د غزني ښار ته ورسوله او په بله ورځ غرمه د ولسوالۍ بازار ته نږدې له موټره ښکته شوم. 2 شېبې مې مزل وکړ خو بیا پښو یاري نه را سره کوله. ځکه نو لارې ته څیرمه د یو توت سیوري ته وګرځېدم. یوه شیبه مې د ونې تنې ته ډډه ولګوله او دوهمه ساه مې کلي ته نږدې د یو پالیس په څاله کې سمه کړه. کله چې په کلي ورګډ شوم نو تر کوره مې پر هیچا سترګې ونه لګېدې. یوازې د کلي پر لوی ډیران څو خیرنو چرګو ټونګې وهلې او کلیوال په خپلو کورونو کې پراته وو. یوه شیبه د انګړ د دروازې تر مخ ودرېدم. بیا مې دروازه ور پرانستله. انګړ خړ پړ ښکارېده. د کوټو دیوالونو هیڅ سوری نه درلوده او څا ته نږدې د ولاړو اوبو پر کوچني ډنډ څو سرې بمبرې هم بسې راټولې وې.
د زړه په زور مې څو ګامه واخیستل. د دالان دروازې ته مې لاس ور وغځاوه. دروازه په غنج خلاصه شوه او ورسره مې د میرې ورخطا غږ واورېده. څوک یې؟ ورو مې وویل زه یم مالک. ناڅاپه د پیالو کړنګ شو، داسې لکه د چا چې پښه ورسره ولګېږي. بیا د کوټې دړه په شدت خلاصه شوه او میره مې په خوابولو سترګو په ورو کې ودرېده. یوه شیبه یې په ځیر ځیر راته وکتل. خوله یې وازه شوه، سترګې یې اوښکو نیولې وې، شونډې یې وځړېدې. رامخته شوه او په ژړا یې زما پر ټټر سره ولګاوه. ښه شیبه یې وژړل او بیا په غریو کې وویل دا څه در باندې شوي؟ د هغې سر مې ورو له ټټره بیل کړ. وروسته په دالان کې کېناستم. میرې مې په ژړا کې پوښتنې رانه کولې. چیرته وې؟ نه خط نه احوال، ولې دومره خوار شوی یې؟ خو زه ستړی وم. هغې ته مې ټوله کیسه نه شوای تېرولی، ځکه مې د اوبو غوښتنه ورنه وکړه. دا په منډه له دالان نه ووته او ما هم د خپلې کوټې دروازه پرانسته. پر ځمکه هماغه پخوانی خړه درۍ او یو توشک پروت و. اوږد وغځېدم او بیا تېرې یادونو په مخه کړم. ذهن مې شیرینو ونیو. د هغې انځورونه یو په بل پسې راتلل. خندل یې، ژړل یې، خبرې یې راته کولې. اقرب ټکی یې له خولې راته راووت او په مینه یې راته کتل. خو ناڅاپه د میرې غږ زما په ذهن کې تېرېدونکي انځورونه ړنګ کړل. د هغې له لاس مې له اوبو نه ډک ګیلاس ونیو او پر سر مې واړاوه. د میرې شونډې وخوځېدې. ډوډۍ درته راوړم؟ ومې ویل نه، زړه ته مې نه کېږي. چای څنګه؟ ګرمي ده، غواړم چې یو ساعت سر ولګوم. میرې مې نور څه ونه ویل. پرده یې واچوله او له کوټې ووته. بوډا غلی شو، مخ یې راواړاوه او ورو یې وویل له چای جوش نه تاونه پورته کېږي، چای خراب نشي. ولاړ شوم. د چای جوش لاس ته مې د څادر په پیڅکه ونیو. یوه پیاله مې ډکه کړه او کله چې مې پر دوهمه پیاله چای جوش ورکو کړ، بوډا وویل بچه بله پیاله مه ډکوه، زه یې نه چښم. ما وخندل. چای وڅښه چې تود شي. د څه ونه ویل. ما هم ډکه پیاله مخ ته ورکېښوده او د کیسې د غځولو لپاره مې یوه پوښتنه ورنه وکړه. نو بیا؟ بوډا وویل هماغسې خوب وړی وم، خو نه پوهېږم څومره وخت به وتلی و چې یو دم مې د سر ویښته کش شول. په بیړه مې سترګې رڼې کړې. د کوټې پرده پورته شوې وه او زما سر ته نږدې یو ماشوم ناست و. پلترۍ مې ووهله. ماشوم ته مې وکتل. تور او پیچلي ویښته یې لرل، سترګې یې غټې وې، خو پزه او خوله یې واړه جوړ شوي وو، کټ مټ لکه د شیرینو. یوه شیبه مې زیر زیر ورته وکتل. له لندو ویښتو، تورو کړو سترګو او ستره جامو نه یې وپوهېدم چې لنډه شیبه مخکې تیار شوی او په لوی لاس کوټې ته راوستل شوی دی. ما لا ماشوم ته کتل چې د میرې غږ مې واورېده. نوم یې انور دی. دا نوم؟ ناڅاپي غلی شوه، خو لنډه شیبه وروسته یې بیرته خپله خبره بشپړه کړه. دا نوم شیرینو خوښ کړی و. له دې سره په سونګېدا له کوټې ووته. ماشوم ته مې وکتل. هغه د 8 میاشتو و، خو تر خپل عمره پیاوړی ښکارېده. غوښن وجود یې درلوده او له پوټکي یې سپین رنګ و. یوه شیبه مې د هغه حرکات وڅارل. د خاپوړې کولې او په کوټه کې به کله یوې او کله بلې خوا ته ګړندی روان شو. بیا مې د میرې په غوښتنه پر سر اوبه تېرې کړې. پاکې جامې مې واغوستې او کله چې بیرته کوټې ته راغلم، انور زما پر توشک خوبوړی و. د هغه تر څنګ کېناستم. سترګې یې پټې وې او اوږده باڼه یې پر ملا کاږه ښکارېدل. یوه شیبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. خوږ را باندې ولګېده او د مینې وړ راته ښکاره شو. وروسته د انګړ دروازه وټکېده. څو تنه کلیوال زما پوښتنې ته راغلي وو. له هغوی سره د کور په چوتره کې کېناستم. بیا مې شین چای د ګوړې له څو چکیو سره یو ځای ورته وروړ. تر ماښامه له یوې او بلې خوا وغږېدو او د ماښام لمانځه ته په ګډه د کلي جومات خوا ته روان شو. د ماخوستن جمع مې هم په ملا پسې وکړه او د ستورو په تته رڼا کې کور ته راغلم. ډوډۍ مې وخوړه او کله چې بیرته خپلې کوټې ته ورننوتم، انور لا ویده و. یوه شیبه مې ورته وکتل.
دا ستونه استیخ پروت و او پر ښي غومبرې د لاټین ژیړه رڼا ښکارېده. وروسته پر اړخ راواوښت. غومبری زما پر خریلې زنه ولګېده، وچونګېده او غلی شو. شیبه وروسته مې میره کوټې ته راغله. له شیدو ډک چوشک یې پر غولي کېښود او ویې ویل که دې خوښه وي انور به له تا سره ویده شي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. هغې زیاته کړه خوب یې ښه دی، د شپې یوازې یو ځل راویښېږي، ځای هم نه لندوي. ما هم څه ونه ویل او کله چې مې میره له کوټې ووته څراغ ته مې ورپو کړل. یو ځل بیا فکرونه په مخه کړم، خو ډېر ژر مې د انور د ساه ایستلو غږ ته پام شو. د هغه غومبوري ته مې خپل مخ ورنږدې کړ. د لنډه لنډه ساه اخیسته. ساه یې خوږه را باندې ولګېده او د شپې تر ناوخته مې د ده ساه ته غوږ نیولی و. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل داسې راته وایسېده لکه وروستی یاد چې په ذهن کې میخ شوی وي، ځکه د کوم حرکت نه درلوده. په فکر کې ډوب و، خو د تندي ګونځ یې د پخوا غوندې ننوتې نه ښکارېدې او پر خړه شونډه یې یوه نرۍ مسکا پرته وه، داسې لکه اوس چې هم د زوی ساه پر غومبري ورلګېږي او خوند ورنه اخلي. وروسته یې یو دم ټکان وخوړ او بې له دې چې راته وګوري بیرته په خبرو راغی، خو دا ځل یې غږ نیولی شانته و، داسې لکه د خیال په دنیا کې چې له ځان سره غږیږي. ده وویل انور زما په زړه کې پروت و، دا د خدای له لورې هغه ډالۍ وه چې د شیرینو غم مې ورباندې غلطولی شوی. څېره د خپلې مور انځور و، هماغسې معصومیت، خندا او د خندا پر وخت د خولې ګونجونو ته نږدې د غومبرو لاندې د ګونځو جوړېدل. یو ځل مې بیا ژوند ته تمه پیدا شوه او په زړه کې را وګرځېدل چې د خدای خوښۍ ته غاړه کېږدم، ځکه د هغه رضا تر هغه څه غوره ده چې موږ یې په خپله د خپلو ځانونو لپاره غواړو. انور زما په خوار وجود کې وینه وغوړوله، رنګ مې را وګرځېده، ناروغي ته مې ماتې ورکړه او بیا مې بیلچې ته لاس ور وغځاوه. دهقاني مې کوله، کاریزونو ته ورښکته شوم او د بدن بوټي مې د پخوا غوندې پیچلي شوه. درنو اوریدونکو، د بوډا او د لیوانو پلونه ناول 8مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.